جواب زه درنه درکوم. سید ام کلثوم د مولا علی علیه السلام لور وه او دا خو مولا لور نه وه. خو تی ما ته ثابته کړه چې د مولا لور نه هغه ام کلثوم ما ته دا د ابوبکر لور وه. خو که تی راته ثابته کړه ما ته چې دا د ابوبکر لور وه، که تا ثابته کړه د مسلمانانو په مخ کې د ټول عمر دپاره مع السلامه خدای په امان درنه لاړم، او که مې د تا له سلو روایاتو اهل بیتو مراجعو محدثینو درته ثابته کړه بیا نری غلط ته باندې لیکل خو زم کوي شم زه به یو کتاب جوړ کوم لیکل ګور کې نه کنه سمو ولا وره لک دا څه کومه دا تاسو ما ته ابوبکر لور وه. اوس پوه شوې ګوره دا څه کومه وه ابوبکر لور وه. تراشه دوې ورځې مسنک وي چې نه ته نه چینې ته ډایرکټ تختې. ښه صبر اوس وګوره د تا یو کتاب به دروغ وایي، دوه به دروغ وایي، امام خو دې دروغ نه وایي، امام صادق علیه السلام دروغ وایي؟ نه دروغ ولا دغه مه کوه ته زه وباسم امام صادق څه څیلي دي ګپ زه درته واخیم. راسه زه اوس درته واخیم زواج دا اوس ما ته مخه زه کتابونو سي نه څه زه تا خپله دغه څه کومه والا زه درته راوړم. نو تاسو په کتابونو پسې نه ځې، ته عالم الغیب ته 1400 کاله مخکې قرآن سي څم زه نور کتابونو سي نه څم نور سي زمنډې په قرآن پسې ځې په قرآن پسې ځې کتابونو کې خو ډېرو خلکو دغه بدلې کړي دي که نه. په څه شو پسې ځې زه هغه در سره ومنم په څه شو پسې ځې ته ما ته بل ویې څه د پیغمبر لوڼې خدای څه ګڼلي دي؟ د پیغمبر لورانې او دا خدای څه ګڼلي دي؟ د پیغمبر لورانې ګڼلي تاسو میندې دي څوک وایي؟ قرآن وایي قرآن کې غټ لیکلي کوم اولاد دا د تاسو د غاړې میندې دي د پیغمبرانو کومې زوجې دي. قرآن کې چیرې ماشاءالله آفرین دغسې د قرآن خبرې د زړه سره را سره وکړه چیرې په قرآن عظیم شان کې لیکلي دي؟ او ته نه منې که قضیې درته راوباسم ته نه منې راوباس انا د زړه سره زر راوباس انا قربانه کړي دا خبره تاسو متي بروډ کې وکړه ته د پیغمبرانو کومې زوجې دي دا د خدای د مومن د ګڼلې دي. ته د څو کلو عمر دي دا و قربانه کړي سم څو کاله عمر دي دا؟ عمر 30 سال 30 سال یو خبره به کوش د مسلمانانو په هڅه خبره ته مخکې راغلی بل خبره نه کوم خبره درسانه کوم چې وځي نه ټوپه بل دي وس غوږ ولې نه نیسي دا څه مرض در پتا سره راغلی د سی غوږ نه نیسي خبرې ته د مسلمانانو په مخ مو ویل چې د پیغمبر لورانې قرآن کې وایي چې د مؤمنانو میندې دي ته په دا 10 سپارې قرآن کې دا ماته راوښیه د ما د په 10 سپارې قرآن قسم وي چې زه به له تا سره دا وشیه کېږم مهرباني وکړه. هغه تصویر چې د پیغمبرانو زوجې څه کومې دي هغه تاسو میندې دي خدای یې دي هغه د مؤمنانو میندې دي د څوک ځان مؤمن بولي د پیغمبرانو اوس بلې خواته مه ځه هغسې بلې خواته مه ځه تا وویل وایي د پیغمبر لورانې د امت میندې دي دا اوس ما ته وښیه قربانه کړي چلو د غارې میندې غامې څه میندې وګڼلې څه پیغمبرانو کومې زوجې هغې میندې دي خو دا د موږ غارې خویندې میندې شوې که ولې لا بنده تا ویل زه قرآن منم په قرآن کې راغلي دي چې د پیغمبر لورانې کومې غام د مو میندې نو هغه وخت کې خو زه نه وم که هغه وخت کې خو زه نه وم تاسې ما دا اکاونټ کوم سوال دغه کوم غږ جواب ماته راکړه صحیح ده په سترګو مسلمانانو صحیح ده د پیغمبر بچیو هغه اولاد ساته واده کوی شي یو دقیقه علي رضی الله ولې ورسره کړی و عثمان رضی الله ولې ورسره کړی و دز کوم عثمان سره کړی کوم یو کړی ته ماته ثابت کړه عثمان د مولا څخه کوم د غار بن هشمونه هغه یوه ښځه کړې وښیه ماته که مې بیا درته خو ته کتاب نه منې غم دغه داسې ته کتاب نه منې او دا څه کومه دی دا ام کلثوم د چا زوجه وه آن جعفر بن تیار دا دغه زوجه وه یا دروغ مه وایه هغه اسماء بنت عمیس د خدای دې بیخ نه غلطېږه مه هغه ام کلثوم وه څخه د آن جعفر بن تیار و هغه دغه زوجه وه جعفر لا اله الا الله. خو اوس مسلمانانو تاسې د ما دا کامره غټه کړې زه دته اهل بیت وښیم اهل بیت
اهل بیت ما ته مخه اهل بیت ما لیدلې دي کنه زه خبر یم شان بیل شهرګه او مو ته غونې خو نه دي اهل بیت ولې بدر باندې لګي ولې الله بنده اوس مو ته غونې نه دي تا غونې نه و څه خو په تاسو له خبرې کولې اوس په دې ویل چې اهل بیت راته وخه زه اهل بیت منم زه څنګه اهل بیت درته را بدر باندې لګي مسلمانانو دا اعلام الورا مولا ورا صوفي سيب نه یو لحظه مولا ورا امام تكون يو لحظه دا اعلام الورا ده باعلام الهدى امين الاسلام كنت شو كده امين الاسلام لقب ده ابي علي الفضل الحسين الطبرسي ده دي تادي مذهب لوي امام ده دو خپل دغه الاعلام الورا باعلام الهدى 200 صفحه ده وګوري باب الخامس مسلمانانو وګوري في ذكر اولاد امير المؤمنين وعددهم واسمائهم اي مسلمانانو او اي عام وشيو دي الله دي بارا لګراته غوښسي دي چا دي بارا دي الله دي بارا باب راوړی باب الخامس وإذا باب ده ذكر دي أولاد دي أمير المؤمنين عليه السلام علي رضي الله عنه أو دي دوی چې څو زامن دي أو څه نمونه دي لاندې راسي نو یو لږ صبر وکړه د خپل امام قدر دی وکړه خپل دی کتاب او دی امام دی اهل بیت قدر دی وکړه ورسته چې څه وایي غوايه وهم 27 ولدا ذكرا وانثى داسي و ترى دا صفحه لي غټه کړم سي درته معلوم سي اوس لك سليق واضحه سنه وإذا ولس نارنا اولادنا او ماشومان یو تاسو راسي په دغه اولادونه کې وګوره عثمان دی علي بن زوی ده سم ورته وکسي لاندې ورته وګوري عمر دی علي رضي الله عنه زوی ده لاندې پسې وګوره ابي بکر دا ټول د اولادونه دي لیکن زما خبره په څه شي کې ده دما خبره په دغه ځای کې ده مسلمانانو خو ورته متوجي سي واما ام كلثوم فهي التي تزوجها عمر ابن الخطاب الله وقال كتابنا دروغ دا دي تا محدث طبرسي دروغ وای دروغ دا محدث زنه منو دا ټول دروغ دي محدث دي دا اي محدث دي دا لوی امين الاسلام اې کنده زنه منو خایو دا خبره جواب نه راکین بسترګو راس امام صادق عليه السلام دي پسې درته وخیم راس دا ټول دروغ باندې لیکلي امامانو پر یو پروپاګاندا هغه زمانه چې څنګه د مولا تیرو چې تر جادو کې هغه زمانه خال دینن سبا اوس په خدای قسم کې یوم درته پرېږدم راس امام صادق عليه السلام درته وخیم زه اوس په تم دروغ کتابونو چې لیکلي ټول دروغ دي زه درته ځا دروغ ام كلثوم خو بخپله منی ام كلثوم څنګه خپله وای زدي عمر خزه یم ام كلثوم خپله وای كلثوم کوم واغه د ابو بکر لور اوس وکسه اوس میرسه سیدادي ابو بکر لور د کدي علي رضی الله لور د اوس میرسه مسلمانانو دا کتاب وګوري دا ملحقات الاحقاق دا دي المرجع الديني ګوري دي شایو مرجع الدين د مسلمانانو اي شایو ټول ورته وګوري المرجع الديني المرجع الديني العالم العلامة أكبر العلامة المرجع الديني الأكبر العلامة الحجة دا دي عيدي كسنده لاندي تاسي مسلمانان وګوري دې ځای ته وګوري ما میوټ کاوه ما زدا شي نه کوم دي دا کتابونه زتا سره منو دا ټول دروغ صبر وکړه جيده فلما بلغ الباب الصغير شد عليه سوال کوم جواب خورا کیږي دا مسلماناني اوريتات بها جواب دركوم عبد الرحمن بن ملجم فضربه فخرجت ام كلثوم راوت بنت علي يا مسلمانان ورتغوكسي بنت علي وقرا فخرجت ام كلثوم بنت علي فجعلت تقول مالي ولصلاة الغداة قتل زوجي امير المؤمنين صلاة الغداة دي ما خاوند امير المؤمنين دي سهار بالمنزكي شهيد سو وقتل ابي صلاة الغداة او دي ما بلار علي رضي الله عنهم دي سهار بالمنزكي شهيد سو دا خبلواي لا اله الا الله الله اكبر ولله الحمد
ښه اوس وګورئ مسلمانانو دا وایي دا دروغ دي دا د تا مرآة العقول ده في شرح أخبار آل الرسول شيخ الإسلام لا إله إلا الله أو قولي مسلمانانو مرآة العقول شيخ الإسلام العلامة محمد الباقر المجلسي دا لاندي وقوري مسلمانانو طول راتا غوكسي الحديث الثاني شو ده؟ صحيح. الحديث الثاني صحيح ديتا إمام تسواي راسوس دا دوم لمبر روايته دا كتابة مرآة العقول دا يوستم جلده يوصل النهني في صفحة دا دوم لمبر رواية شو كواي دي زي تغلس سألت أبا عبد الله عليه السلام إمام صادق عليه السلام دي دا عن امرأة توفى زوجها بيادلت لاندي وقور ثم قال إمام صادق عليه السلام إن عليا عليه السلام لما مات عمر كرس عمر ذن هو فات شهيدسو أتى أم كلثوم فأخذ بيدها فانطلق بها إلى بيته علي رضي الله ورغلا أم كلثوم ترلاس راوني ودنا أو خبل كورتي راوستل إمام الصادق عليه السلام دي واي علي رضي الله عنه راوستل أو حديث ملاندي ورتوق ورا الحديث الثاني صحيح رازا بخير وسي تنا من يغنو دي مكارنا دلتا تاثر إذا كدير خلق قرآنهم نمني دينهم نمني سنة سيد رازا دي تا سوال څه شي وو مهرباني وکړه رازا په خیر ما سوال داري کوم چې ته دوستان دا دې تاسو سم قرباني وکړه مولا بچیو کنه څه شي وو د مولا علي عليه السلام بچیو کنه څوک وایي ته دې کوم عثمان ابو بکر یا علي رضی الله څو بچانو خو ته ما سدي باندې بس قالي مولا علي عليه السلام بچی ته ویله دی مولا علي عليه السلام یو بچی نو بچی غو ته دې کوم عثمان ابو بکر غار کو بچیو کنه راته ثابت کړه راته یو بچی نو حسن او حسین دی علي رضی الله بچان نو دا دغه بچی دی غ خپل اولاد دی څوک وایي غا پنځتانه پاک او چیرسي غا پنځتانه پاک دی غو څوک وایي تا ته چا ویل دي سدا پنځتانه کوم شي تاسو کړه اول غ جواب راکړه ته ما ته ما محمد صلی الله علیه محمد دی نه ګوره جهالت بیا کاوه نه به خرطوبي کوي نه به جهالت کوي وای وخت جهالت ولا نیم ز سیده سړی مو سیده د غیب پیغمبر لري ولا خالق ما ته اوس دا ثابت کړی چې حسن او حسین دا دی علي رضی الله عنه زمان ورته ثابت کړ ما څه کومه خبره سوال درنه کړی هغه جواب راکړه زه در ساوړ راوړم نه کاسه ته راوړم نه اورم نه خو نو توس ماته ثابت کړل چې حسن او حسین علي رضی الله عنه محمد دی محمد د څوک وایي څوک وایي زن سټیشن دغه دی مانا محمد څوک وایي زه درته یم زه مانا محمد ته څه شراته وایي مانا محمد څه شراته وایي زه د تدین څه شراته وایي زمانه کتاب راته وایي کله خېټ راته وایي کله حسینیه خبره کوي ته څه شراته وایي مولا خبره جواب نه راکې سوال د نما کړه هغه جواب راکا ما دا سوال کړه ته به جواب راکې د څه شي سوال دی کړی هغه ول سوال ته بیره سقاری سي محترم خپل ما محمد د زغه زین سټیشن اردو باندې پوهیږي دولسم امام زدي تاتر دولسم امام بهتر یم اردو باندې پوهیږي تاتر دولسم امام څه کوي زه ترغه بهتر یم ترغه ځای تم رسیدل یم ترغه الحمدلله مسلمانانو ته قران او دین امور خیم ته اردو پوهیږي اردو باندې پوهیږي الله اکبر دا پتاس چلو شو پښتو باندې هوته نه پوهیږي اردو ته توی اردو باندې پوهیږي تو باندې خاص نه پیږي مجوسیانو خاصم پښتو زده کړي ده کنه تاسو نه پیږي دا وش بل څه بلاوي څه په پښتو زبان دنیا ته نه راغلی کنه اوس ته خود سوال خبره کوي علي رضی الله عنه راغلی دنیا ته ښه سید علي رضی الله عنه دا ما مولاري زبي منم څنګه نه من علي رضی الله عنه څوک دا ته زو ستوره دغه خو نیمه نه نو زه ته څه په غوړه صفات کوم ته نه مانی نو ته خو وکړه دلته د نور انسانان ناس هغه به ومني علي رضی الله عنه څوک مهرباني وکړه هغه وڅ دې قوم باندې پیغمبر راوسه چې من کوم ته مولا فهذا علي مولا جس کمه مولا اوس کا علي مولا هیڅ کا چا دین انکار وکړه ما دغه کې نه دا څوک وای دا پیغمبر په خپل پیغمبر چیرې ویل تا واوریدو
پیغمبر څه کله غدیر خون باندې مولا راوسته چیرې ویل دي په تورات کې راغلي غدیر په خون انجیل باندې کې راغلي غدیر په خون زبور کې راغلي د په غدیر یوحنا کولای کې راغلي بایبل کې راغلي په کتاب کې راغلي په څه شي کې راغلي قرآن کې کټه کټه دي کې من قوم ته مولا فهذا علی مولا قرآن کې راغلي دي غټ غټ کتابونه معتبر کتابونه دا تواله خو یې زه څه کتاب دروغ دي ته خو یې زه کتاب نه منم تواله کتاب نه منم دغه روایت چې راغلی من كنت مولاه دا خو د ما په کتاب کې راغلی دا وشرمېدلو تا په کتاب کې په شیو کتاب کې غړ غړ دغه چي لیکلي ما د تا ټول باندې چې نارته می چیلنج جوړ کړی مال راوړه دغه روایت چې په خپل مذهب کې په صحیح سند سره ماته ثابت کړو چې مالو نو غیر اته کنه کوم زه تابعون کوم سه نه کوي زه تا چې نو تور سره کول ملوان تاسو چې نو تور څه په خبر ټول مذهب کې دا روایت په صحیح سند سره نه صدا خو د ما په کتابونو کې راغلی ده دله تا په کتاب کې نشته او شیو کتابونه نه ډاکي د سنیانو کتابونه د ته خو شیو یې ټول ما نه ډاکي کتابونه نه منم دا اوس د ټولو کتابونو انکار وکړل دا خو سمانه کوم دا اوس لا د تاسو پیغمبر علی السلام اولاد سره ظلم کړی دی کنه دی درو دا ظلم کړی کورنیر پاور ور کړی دی کني دی ور کړی علي رضی الله عنه ظلم ورسره کړی له فاطمه رضی الله عنها سره څه شي ظلم ور سره کړی ته ماته واخه ځکه له صحابه وسره لاس یو کړی وای راس دي ما خزه وهي زغار کار در باندې نه لرم does خاندیم شرم نه لري ځواب نه لري تا دنیا شیونه راوړم کنه د صرف ناس کې دروغ وتا ته وایې ته ماته دا ویل چې خبره زوره دروغ وینا کې الله مخته ودارېږي کنه ودارېږي وادي الله بنده مسلمانانو د ویل سي د دریو صحابه د دریو نه مراد ابو بکر او عمر او عثمان دي د درې صحابه خي ویل فاطمه له اهل بیت وسره ظلم کړی رضوان الله علیهم اجمعین نو ته پوهیږي چې علي رضی الله سره لاس یو کړیو صحابه وتویل ویراسي فاطمه رضی الله هو هي عمر رضی الله وتویل ویراسي وی وه زید دفاع نه کوم او بیا په بدل کې لورم پسې ورکړه عمر ته ام کلثوم په بدل کې پسې ورکړه الله اکبر ما كنوكا جائزه ورکړه عمر رضی الله جائزه ورکړه وای تا فاطمه رضی الله وهلی ده یک ورته لاس باندې سره یو کړی په پټه ډایرکټ میوټ کې واچي نو یو خبره یو ګوره چې پښتنه دي چیرې کړي و چیرې لاړلې دا چې لکه ډرون در پسې راتاویږم داسې پېټرولم ګران دي لري مزخه مصرف مکوه مصرف نه کړم دي درو اخ ټیم کې پیدا خستی ری ته مولا کوم ټیم جنگ کې و یعنی کو وخت کې جنگ و درو ختم کې پیدا خستی ری څه د دې کور باندې اټیک وکړ دغه کور یې دغه مولا چیرې جنگ کې په کوم والي جنگ کوم کې وخت کې جنگونه و هغه وخت هغه کوم دي غنا پیدا وخت راوي ته بیبي کور نه ور په باندې چهار کې و جنگ په ایران کې و په قم کې و په نجف کې و په تهران کې و چیرې و جنگ مولا په کوم جنگ باندې مصروف و هغه زمانه کې دنیا جنگونه شروع کا جنگو کې مصروف دنیا جنگونه او دا تور مې دوره غاټه پردره والي چې نه دا ورساو نو مولا د چې دغه څخه خپل زوجې سره ظلم کول مولا په جنگ کې مصروف وو او صحابه راغله د مولا په کوري حمله وکړه کنه مطلب دا دا مولا چې ته شهید کړي څه په منځو دا شهید کړي نور خو نه شهید وای چوکور ته نسګری دیم نشي ښه هغه مار خبره کې څنګه جنگونو نه تخلري څنګه جنگونه ویلوري مولا علي عليه السلام خو دتا معتبر کتاب وایي چې په کور کې ورته ناس فاطمه رضی الله عنها داسې قتل دروغ چې صحابه ووهل دروغ خبره ما دا زه د تا د کتاب خبرې کوم ما ته وایي دروغ وایي د تا کتاب صحیح دی د تا کتاب دروغجن دا تاسو وایي چې مولا په جنگونو کې دا د تا کوم بطن وایي کوم کتاب البطن راوي البطن روات البطن امام البطن دا اوس کوم کتاب د ستلغه کتاب را سره لګیای له ما سره غمانه نه نو کتاب غزه تا مخته چې نه دا نه نو څه پاتې څه ضروري دا خو د بحار الانوار معتبر کتاب مرآت العقول معتبر کتاب د غرق نسی ادي الله بنده لټولو غټو کتابونو نه دي انکار وکړل د تاسو مشکل په اندغه کې ده چې خپل کتاب دی راسي زوس مثلا مسلمانانو غوښسي زوس د 2 دقیقو دی پاره له دغه سړي سره حسن او حسین دی علي رضی الله زمان نه منم د 2 دقیقو دی پاره دای به اوس ماته د ټول مذهب نه دا ثابتوي چې حسن او حسین دی علي رضی الله زمان دي مهرباني وکړه ډېر خر پوهېږم مزغم شته دي کولو دي پارس ډېر خر پوهېږم خو ته کوم سوال جواب کوم غمانه ده نه راکې غا جواب ده نه نشي کوم سوال دی کړی تیر بیا وکړه چې موږ واورو خو 15 سوال دي ګډ باندې ورکړل چوک متبر نشي جوړی دی وېش په نامه ور پوری چې دا ابو بکر دی دا عثمان دی کس هغه پورې غنه متبر نشي جوړی دی
ورونه خو دي دا یې معتبر نه جوړېدل عمر او عثمان او ابوبکر خو د حسین علیه السلام ورونه دي ته ما ته دا وایې چې د عمر د چا زوی و یا علي رضی الله عنه زوی ده عمر فاروق تا د حسین علیه السلام ورور درته ښیم یا د الله ما بنده خو زه درته کوم نه یم د دې پلار څه نامې ده د ته یو خو د اهل بیتو خبرې ما ته روانه کړې ده اهل بیتو خو زه دا تاسو کوم څه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه تاسو د غاره متفر یعنی د دې پلار نوم څه د دې د پلار نوم خطاب ده خطاب وګمه خطاب کوم دې ما دا وخت کوم یو کتاب شي لیکل دا خطاب دی د دې زوی یا د دې پلار بس واکسه داسې د کتاب خبرې کوه اوس تا ویرو چې کتاب لیکم کتاب دا د عمر بچی ده دا د عمر بچی ده دا په نامو د مجوسو نه د سیخ یو څوک وایي زه اهل بیت منم بیا د اهل بیتو له ټولو خبرو انکار کوي دا د مسلمان عمر ابن الخطاب وهو عمر ابن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزى ابن رياح ابن قرط ابن رزاح ابن عدي ابن كعب ابن لؤي امير المؤمنين دا ابن كعب دا ابن كعب دا كعب دا كعب دي رسول الله صلى الله عليه وسلم پشپغم پلار کی عمر دي نبی عليه السلام په پلار کی ورسره یو کیږي پشپغم پلار کی دروغ مه غدا خدای نور دی دا ته خو نه شي سماوي پیغمبر څه کومه دا ته خدای نور دی دا ته خو نه شي سماوي دا غول نه لري ته خو سمې ته داري دروغ خبرې وکړه دروغ نبی عليه السلام د خدای نور ده دا پیغمبر ته خدای ځان غونې غړي پیغمبر مو ته غونې نه و پیغمبر مو ته خدای نور ده پیغمبر علیه السلام د خدای نور ده دا خدای نور دی غتا غونې نه لري ما غونې نه لري ما غونې انسان نه لري د مور په نس کې بیا څه شي ول میتیان نه کول غول میتیان د مور په نس کې بیا څه شي کول د مور په نس کې بیا څه شي کول ما ته غونې نه پیدا شوی ته ما ته غونې کچرې نه پیدا دي ته لکه چې نه پیدا شوی کوم دا ما ادغه کوي دا نعره تکبیر دی منی درته څه شي الله اکبر ولله الحمد دا ټول د کچرې نه پیدا شوی دا ټول د کچرې نه پیدا شوی دي خپل اقرار